لرم خواهش چې هر انسان د خدای خوشحاله لري، زما خواږه خواږه یاران د خدای خوشحاله لري. د نړۍ هر یو کام ښه موړ او ښه خوشحاله غواړم، په تیره تیره نر افغان د خدای خوشحاله لري. ملګرو، په پنډه اسلام آباد کې د پښتنو صحافیانو راغونډېدل یو ډېر نیک ګام بلم. په دغه ښار کې څه چې په هره ښاریه کې د ملک په ګوټ ګوټ کې هر شعبې سره تعلق لرونکو خپل تنظیمونه شته دی، خپلې ټولنې شته دی. دلته کې دا یو کمی محسوس کېده د ډېره وخته راسې په هغې باندې څه سنجیده کوشش هم نه شوی. ځنې یو څو په شمار پښتانه راجمع شو، د هغې دپاره چې کوم دی نو کوشش وکړو دغه پښتانه د پنډه اسلام آباد کې مېشته صحافیان یې راجمع کړل او د هغې نه علاوه پوره یو کال پراسس نه پس اوس د الیکشن چې کوم عمل دی نو هغه شروع دی او د دې میاشتې په 22 تاریخ باندې به دغه الیکشن کیږي. د دغه پښتنو صحافیانو دغه تنظیم چې په 2-3 پینلې په هغې کې الیکشن ته ولاړې دي، د مختلفو تنظیمونو سره د مختلفو ادارو سره دغه صحافیان کار کوي. په دغه حوالې سره د دې رول ځکه مهم دی چې دی خپل داسې نمایندګان، خپل داسې مشران، سنجیده مشران مخې ته راولي چې هغې چې کوم دې مت سره تړلي ستونزې، کومې مسلې چې د هغې په هوارولو کې سنجیدۍ هغې مخکې منډه والی شي، هغې د پښتنو یو ښه نوم مخکې وړاندې کولی شي، د پښتنو یو ښه څېره مخکې وړاندې کولی شي او زمونږ د پښتنو صحافیانو په پنډه اسلام آباد کې چې څومره مسلې چې په هغه ښه توګه سره هغه مخکې هوارولی شي او د چا په سترګو کې سترګې اچولی شي. نو زمونږ او ستاسو د ټولو دا فرض جوړیږي دغه ملګري چې کوم دي هغه زمونږ او ستاسو د وړاندې دي او د یو په کردار، د یو په د هغې په صلاحیت باندې تاسو نظر واچوئ او د خپل قیمتي اوټ استعمال وکړئ. مننه.